Senior leadership دی او د سیاست نه پاک شو او ډیر لا وخت دی الله تعالی یو سټیټس کوم د طرف ته ونیوا هغه چې کوم ته یو نشان مقدس بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو اوریدونکو عربستان ممند ما د کیمرامین اسد الله اجران سره اساس په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړئ تاریخي کې ما د حاجی زردول او د حاجی زت امان الله سي په اجرا کې ما هغه مولانا امیر الله جنیدی صاحب لا چای کړو د پروګرام ولا کړو هغه الیکشن کمپاین کوي نو هغه په هغه سلسله کې نن دلته راغلو نو موږ له الله د چانس راکو یو څو خبري ور سره کوو د قوم په اړه کې چې قوم ته ورسي د دوی سره پرایورټي ده او دوی به څه کول غواړي ان شاء الله لازم نو خبرې ته کوم جنیدی صاحب سلامونه می قبول کړئ او خپل لکشنه مختصر تعارف مو کوي قوم سره چې تاسو سره دا کوم مقصد د فار دی میدان ته راغلی اول خو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا څومره چې خپل کتونکي او اوریدونکي هغه ټولو ته مخاطب ما وغوی تم سلام کوم او زه به دا وایم چې د میدان ته راغلی ما زموږ خپل اغراض او مقاصد دي چې هغه اول نمبر چې کوم دی هغه دین اسلام دی چې په هغې باندې موږ کمپرومایز نه کوو د دین اسلام خدمت چې کوم دی په هر پلیټفارم باندې موږ الحمدلله کوو دویم نمبر خبره چې کوم دی هغه ملک پاکستان دی او ملک پاکستان له تحفظ او د هغې د ترقۍ او د هغې د وړاندې پرمختګ باندې د هغې دپاره چې کوم دی موږ میدان ته راوتلي او انشاءالله تر اخره پورې به جنګېږو یو وړوکی غوندې سوال دی تاسو یو مذهبي شخصیت یې سیاست ته څنګه راغلی او تحریک انصاف هم څنګه غوره وګرځو لومبنۍ خبره خو دا ده ډاکټر صاحب چې اول خو سیاست ته په دې بنیاد باندې رالمه چې د ماشوموالي نه چې کم دی نو د خپلو ملګرو سره او داسې چې د مشرانو د جرګو مرکو د هغې سره به مې یو شوق ساته او هغوی حتی تر دې پورې چې هغوی ما ته دا مشوره هم راکړه او هغوی دا فوکس په دې باندې یعنې ما زه دې ته رامخکې کړم مجبور یې کړم چې تاسو خامخا چې کم دی نو سیاست ته راوځئ د هغوی په مرسته باندې او د هغوی په مشوره باندې سیاست ته راووتم دویم نمبر حقیقت دی چې زما تعلق د یو مذهبي خاندان سره هم دی او خپل هم چې کم دی الحمدلله عالم دین یم او بیا تحریک انصاف د په دې بنیاد باندې رالم چې کوم اغراض او مقاصد زما وو کوم څیزونه چې ما لټول نو هغه ما په پاکستان تحریک انصاف او بیا بالخصوص د عمران خان په سوچ او فکر او د هغه په ویژن کې چې کوم دی نو هغه ما وموندل دې وجې نه چې کوم دی زه دوی سره شمولیت ما مولانا صاحب تاسو کمپین کوئ او خلکو سره ډېر د نږدې نه ملاویږي د خلکو څه ریسپانس دی د خلک څه قسمه ګیلې معنی لري د حکومت نه اصل کې عام چې کم زمونږ کمیونټي ده هغې کې مزدورکار خلک ډیر دي غربت ډیر دی او دا یو حقیقت دی چې مهنګایي پاکستان نه بلکې په تمامه دنیا باندې رااله موږ خلکو ته دا کوشش کوو چې خلکو کې دا اویرنس پیدا کړو چې دا مهنګایي صرف په پاکستان کې نه ده راغلی ټوله دنیا کې راغلی خو لکه عام زموږ خو ډېر غریبانان او پسمانده خلک دی او پسمانده علاقه ده نو هغوی کې دا صرف پاکستان کې راغلی نو هغوی د مهنګایي په وجه باندې چې کم دی لږ غونته کې خفه دي خو انشاءالله امید دربه دی دا کمپین چې کم دی نو یو موږ د الیکشن کمپین کوو بل خلکو کې دا اویرنس پیدا کوو چې یاره دا مهنګایي چې کم ده نو دا د الله له طرف نه دا د پیغمبرانو په وخت کې یعنی دا خاصالي راغلی دا د صحابو په دور کې راغلی دا او اوس هم موږ دا عقیده ده چې الله مهربان شي مهنګایي به ختم شي خدای پاک بارزاني راولي که الله مقدر کړه څه ترجیحات مو دي موخه چې الله رب الجلال راکړي نو لومبنۍ خبره مې دا ده چې ان شاء الله چې زه به په خپله باندې د کرپشن نه ځان ساتم او دویمه خبره دا ده چې څومره حقوق د مومندو دي چې زه یم چې د پاکستان کاغه د اسلام آباد په یو ګوټ کې دی او کاغه د پېښور په یو ګوټ کې دی او کاغه زمونږ د هیډ کوارټر په یو ګوټ کې یو ډپارټمنټ کې پراته دي نو زما به دا کوشش چې زه یو شی پرېنږدم او خامخا زه خپلو غریبو ته او پسمانده علاقې ته راورسو اخیري سوال دا هر کینډیډیټ نه پکار دی چې تاسو د ټایپ ټایم څوک درکولی شي لکه ستاسو په جاج باندې ستاسو مقابله څوک کولی شي په الیمزو کې ده یا په ساپو کې ده دا خو تاسو داسې یو سوال وکړو چې زه کله چا نه تپوس کوم او کله ملګري ما نه تپوس وکړي نو هغوی ته زه دا جواب ورکوم چې څومره خلک ولاړ دي نو هېڅوک هم داسې نه و چې ګینې زه یې بیلم هر یو وایي زه یې ګټم
خو الحمدلله ماته چې کوم دی نو میدان داسې لږ لار راته کولاو ده چې یو زه دلته کوم قوم سره تعلق ساتم نو په دې قوم کې چې کوم دی کینډیډیټ کم هم دي او دویمه خبره دا ده چې دلته کوم زمونږ د هلال رحمان او بلال رحمان د هغوی ګروپ دی نو د هغې نه تقریبا 3 کینډیډیټ ولاړ دي او بل زمونږ چې کوم تحصیل صافي دي زمونږ ورونه دي او هلته یعنی څومره چې ټیکټونه دي ټول هغه سایډ ته تللي دي نو دې وجې نه چې کوم دی د هغه اوټ تقسیم دی او دلته چې کوم دی نو د یو ګروپ نه چې کوم دی 3 ولاړ دي نو زه امید لرم چې ما ته دا میدان خالی دی او که د الله مهرباني وه نو جیت به که خیر زمونږ وي او نور چې څه الله ته مقدر وي په هغې به زمونږ رضا انشاءالله انشاءالله کتونکو دا مولانا امیرالله جنیدي صاحب چې ناظم سیټ دپاره ولاړ دی د تحصیل رمزي او صافي نه او دوی پر امید دي چې انشاءالله میدان به زه ګټم نو اوس په دې زمانې غواړم اجازت د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم عربستان مومن د الله په امان